भारतीय رافیل هم مکمل فیل پاکستان د انډیا 3 رافیل تیاری راو غورځولې او تباه کړې. भारतीय دفاعي سټریټیجي د ځمکې د لاندې भारत د پلوامه واقعې نه بعد دا بیانیه جوړ کړه که چېرته د هغې سره رافیل تیاری وي نو هغې پاکستان ته سبق ښودلی و. हमारा जवानों ना हाथ में राफेल होत तो अमारू एक जात नहीं अने एमनु एक बचत नहीं. د हिंदुत्व पुजारिانو دا कहानी رښتیا وګڼل او دغه شان भारत د فرانس نه په 8.8 ارب ډالرو په لوی رقم سره رافیل تیاری واخیستلې. لیکن دغه بھارتی تیاری پاکستان یې رول خو لري خبره ده چې په هوا کې لاړې نو د کار اوته. د پرون شپې نه جاری کوشیدګي په دوران भारत د جارحیت مظاهره وکړه او د پاکستان سلامتی او خودمختاري مجروح کړه او خواوشا په شپږو بیلابیلو مقاماتو باندې میزایل ور واچیلا. د भारत د جارحیت په جواب کې پاکستان فوري او موثر ردی عمل ورکړو او 13 شپې درې भारतीय رافیل تیاری هم د भारत په فضایي حدود کې تباه کړې. د دښمن هر چال ناکام جوړولو سره پاکستان دفاعي نظام خپل بھرپور صلاحیت مظاهره وکړه. भारत یو ځل بیا د خپلې ناکامي پټولو دپاره د دروغو د پروپاګنډې سهاره اخلي. لیکن حقیقت دا دی چې د هغې د اربونو ډالرو رافیل تیاری د پاکستان د عزم او د دفاعي تیاری مخې ته د شګو دیوال ثابت شو. د مزې خبره دا ده چې په 29 او 30 اپریل 2025 په منځنۍ شپه کې 4 भारतीय رافیل تیاری په اولني ځل د پاکستان خلاف مهم جوړی دپاره د امبالا ایربیس نه روانې شوې. لیکن څنګه چې هغه د پاکستاني فضایي حدودو ته نږدې ورسېدې نو د پاک فضایا جدید الکترونیک وارفیر ریډار سیستم د هغوی کمیونیکیشن سیستمز په بشپړه توګه باندې جام کړه. د کمینه وروسته چې د भारत په نوم جدید رافیل تیارو ته د امبالا ایربیس په ځګي په سرینګر بیس باندې په سمدستي بنیادونو باندې لینډینګ کول پریوتل. اوس भारत په فرانس باندې الزام لګوي لګیا دی چې هغو ته د رافیل تیارو سورس کوډ نه دی ورکړی شوی. د دې ناکامي الزام نه برداشت کولو باندې भारतीय فضایا نائب سربراہ ایر مارشل اس پی دھارکر د عہدې نه فارغ کړی شو. د भारतीय کانګرس رهنما اجي رای د فرانس نه اغستې شوي رافیل تیارو باندې په مودي حکومت باندې د طنز غشي وویشتل او وی ویل چې भारत رافیل جنگي تیاری واخو غستلې لیکن په هغوی باندې صرف نیموان او مرچکي زوړن کړي دي. د भारतीय رافیل ناکامي دا واضح کړه چې صرف ګران هتیار اخیستل کافي نه وي، اصل طاقت په جدید ټیکنالوژي تربیت او حکمت عملي کې وي کوم چې په دې مهم کې د भारत سره هیڅ کله نه و.